بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو پښتنو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو کې هرکلی او ستړي مه شئ. په نننۍ کلاس کې به موږ تاسو ته اهمې جملې ښیي کومې چې موږ په کورونو یعنی په معاشره کې هم استعمالو. شروعات کوو. هلو، سلام. موږ چې په یو کس باندې سلام اچو په انګلیش کې به ورته موږ وایي هلو. What happened؟ څه وشو؟ چې یو کار وشي یا څه وشي موږ ورته وایي What happened؟ Where do you live؟ ته کوم ځای اوسېږي؟ ته چې د یو کس نه تپوس کې ته د کوم ځای یا کوم ځای کې اوسېږي Where do you live؟ What is this؟ دا څه دي؟ Don't eat. خوراک مه کوه. ته چې یو کس ته وایې خوراک مه کوه Don't eat. خوراک مه کوه. Don't shy. شرم مه کوه. ته چې یو کس ته وایې شرم مه کوه یا مه شرمېږه Don't shy. What are you doing؟ ته څه کوې؟ Don't laugh. مه خانده. Be mature. هوښیار شه. یو کس چې د قمقلانو عادتونه کوي او ته ورته وایې چې هوښیار شه Be mature. You are mad. ته پاګلې. چې ته یو کس ته وایې ته پاګلې You are mad. I am sewing cloth. زه کپړې ګنډم. سیوینګ چې کومه دی دا ګنډلو ته وي. د کپړو یا د نور شي ګنډلو ته هم سیوینګ وایي. Wear clothes. کپړې واغونده. Not enough. دا کافي نه دی. چې یو شی کافي نه یا کمی نو د هغې دپاره موږ اسانه not enough استعمالولی شو. It is good job. دا ښه نوکري ده. چې یو کس ته وایې دا ښه کار دی یا ښه نوکري ده It is good job. I am hungry. زه وږی یم. چې ته چاته وایې زه وږی یم I am hungry. ګرانو خوږو قدرمنو پښتنو، دا اوس زموږ نننی کلاس په دې کې موږ تاسو ته اهمې جملې وښودلې. انشاءالله په بل کلاس کې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې ماله اجازت راکئ او د تلو په تلو کې تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې زما چینل خوښ کړئ، سبسکرایب یې کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ډېره مننه. Thank you.